د کورني اقتصاد د ودې په ځانګړې توګه د میرمنو اقتصادي ژوند د ښه والي په موخه د کرنې او مالدارۍ وزارت د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د دریو پروژو د پلي کېدو چارې بشپړې کړې چې د سلګونو کورنیو پر اقتصادي ژوند به مثبت اغیز وکړي. یو د شیدو د راټولولو مرکز افتتاح شو چې د دغې مجموعي ظرفیت 2000 لیټره دی په 4 ساعته کې چې دا زموږ لپاره ډېره حیاتي پروژه هم د اقتصاد د نګاه نه شوه او بل د 2500 کورنیو دپاره چې هغه بې وضاحته کورنۍ دي، واړه کوچني تجارتي سلقیته‌یي د چرګانو فارمونه او د هغې ټول لوازم او د هغې خوراکه او تخنیکي شیان په دې پیکیج کې شامل دي چې عمومي لګښت یې 18 میلیونه افغانۍ دی. په ورته وخت کې کروندګر او په ولایتي شورا کې د کونړ د خلکو استازي بیا وایي دغه ولایت کې ګڼې بېوزله او اړمنې کورنۍ شته چې د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام په اډانه کې د دغه ډول ګټورو پروژو د پلي کېدو هرکلی کوي. کونړ چې دی ډېر غریب بیچاره ولس لري او دغه پروژې چې په شیګل ولسوالۍ کې تطبیق شي، غوښتنه مې د دغه مؤسسو نه او د ریاستونو نه خصوصا د والي صاحب نه دا ده چې دغه د لړۍ چې دی نورو ولسوالیو ته وغځوي، دا به ډېره زیاته ښه راشي چې زموږ د کونړ ولس چې ډېر غریب دی. خو موږ ډېر زیات خوشحاله یو، د بېوزله کورنیو لپاره د خلکو سره ډېره همکاري ده او ډېر فایدهناک پروګرام دی او د وزارت رئیس نه موږ خواهش کوو چې په ټولو ولسوالیو کې باید داسې پروګرامونه عملي شي. چارواکي وایي د ولایت کې د بېوزله او اړمنو کورنیو د اقتصادي ژوند د ښه کېدا لپاره د کاري فرصتونو موقع برابرې کړي او تمه شته چې ژوند به یې ورسره ښه والی ومومي. د ولس لپاره د سوکالۍ کارونه کوي، خلکو ته به کاري فرصتونه ایجادوي، خلکو ته به هغه کارونه کوي چې کورنۍ به سیاسي کورنۍ ژوند یې جوړ شي. نن ګورئ تقریبا د 18 میلیون افغانیو په ارزښت په دوه ولسوالیو کې په سرکاڼو او شیګل کې هغه پروژه ده چې نن عملي کېږي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست د مسؤلینو په خبره اوس مهال د نړیوالو همکارو بنسټونو په همکارۍ د ولایت کې د کورني اقتصاد د ودې، کرنې او مالدارۍ د تقویت په موخه د ګڼو پروژو د پلي کېدو چارې روانې دي چې پر مټ به یې نه یوازې زراعت وده وکړي بلکې ګڼو خلکو ته به کاري موقع برابرې شي او اقتصادي ژوند به یې هم ښه والی ومومي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.